دغه چې دي اوړه دي کور کې وو نه وو دغه دې پیدا شول ښه نور هم بیا درته راوړو ښه ماښام ته مو کول لږ هغه دال پخوو هغه دال اوس هم وخوړه دوه وخت یې خورو ښه زه خدای مهربان ښه خدای مهربان د مورې ما یو چي ته راوړي دي ښه هلته موټر کې یو ډکه ور کې رسولېږه چې زه ورته وسپارم اورد دي لوبیا ده او دال دي کورخې دي غوړي دي وچه مړۍ ته ناست دی جار 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 زه یم ښه صحیح ده ظالما کونډ یتیمان دیر دی هسې بځایه خیرتونه کوي سلام علیکم یا جنکه یو غټ خیرات وکړئ نه ما وګټئ ښه یې جوړه یې په خیر یې ښه جوړه یې کور کې مو خیر دی څنګه یې مورې ښه یې جوړه یې په خیر یې صحت دې ښه ده شکر ته ښه یې څنګه ده یخ سره په خدای سره دغسې لاس په خیمه به خیږي یخ نیولی چې شي خدای نه لرو چې دغسې بل کړو چې مو وخوړل که نه هغه ماښام غرمه هم چې پخه و غرمې ماښام ته مو کول لږ هغه دال پخوو هغه دال اوس هم وخوړه دوه وخت یې خورو ښه زه خدای مهربان ښه خدای مهربان د مورې ما یو چي ته راوړي دي ښه هلته موټر کې یو ډکه ور کې رسولېږه چې زه ورته وسپارم اورد دي لوبیا ده او دال دي کورخې دي غوړي دي جار اچا چې کومک کړی هغه ته به دوا وکړې امین انشاءالله بیا دې نه هېروو خلکو بیا دغه هغه مې هېر نه کړه ډېر څه زوبل یم ډېر مریض یم خدای که دومره روپۍ راسره وي چې زه دا ډاکټر ته لاړ شم ښه مورې ښه مورې انشاءالله خدای مهربان دی دغه مشکل یم هغه صحیح ده انشاءالله ته یو زوی ته دې وایي چې راووځي ښه ماشوم ته ووایي چې ورسره لاړ شي هېوادوالو دا زموږ تاسو حال دی زموږ د موقعي خبرې مو واورېدې یو ناڅاپي ورته راغلو دې حال مو واخیسته کور کې هېڅ شی هم نه و او وچې یخ هم و حتما دا ګوره زموږ خواږه ماشومان دغه خلوڅي ګرځي الله اکبر دغه کورنۍ وه چې یتیمان دي بیچارهګان او دغه یوه نیا جان ته ورپاتې دي او هېڅوک هم نه لري سامان مو ورته راوړو زموږ ځینې وروڼو د کویت څخه مرسته راشه کړې وه هغه ته مو خوراکي توکي مو ورته راوړو انشاءالله بیا هم څه ورته راوړو د دوی کور ته نو د موټر لار هم نه وه چې موږ ورته راغلي وای بیا په کور ته راغللو داسې واوره ده یخ ده څنګه د کور کې مو چی نشته هېڅ چی شی نشته وچه مړۍ ته ناست دی جار 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 زه یم ښه ډېر سوچ او فکر وړی یم تل په دنیا کوي نظرونه ګرانه بیا به افسوس او ارمانونه کوي دا دې وریجې ښه او دغه مو هم غوړي ښه روغن صحیح شوه دا مو هم صابون پوډر ښه او دغه مو چې دي دغه چې دي اوړه دي کور کې وو نه وو دغه دې پیدا شول ښه نور هم بیا درته راوړو ښه دا تو ګوره چیپ شي دي تو خیال چیپ شي دي چای کبرا شیریني ښه بانګ تاسو ورته وایئ موږ مې ورته وایو ښه دغه تاسو لپاره مو راوړو انشاءالله نور شیان هم درته راوړو ښه خوشحاله یې څومره خوشحالېږې ډېر خوشحالېږي ښه درنو لیدونکو انشاءالله دا یو بلې کورنۍ ته هم ورځو هغه ته هم خوراکي توکي اخلو زموږ سره وروڼو چې مرسته کړې له کویټ څخه هغوی څخه ډېره زیاته مننه کوو انشاءالله په بېلابېلو کورنیو بیا هم ویښ شو تاسو یو کار وکړئ ویډیو مخ ته شیر کوئ او تر څو زموږ تر بااحساسه وروڼو ورسېږي ژمی ده او دغسې یخ دی پکتیا کې هېڅ هم نشته او د هېوادوالو سره نو بیا په لاسونو کې هر څه خلاص شوي دي یوازې تاسو لږه لږه مرسته کولی شي دوی له دې تکلیف څخه وژغوري ستړی شوم نو راځئ موږ یو بلې کورنۍ ته هم ځو زموږ سره پاتې شئ هغه د کلي غریبان دیر دی ظالما کونډ یتیمان دیر دی هسې بېځایه خیرتونه کوي سلام علیکم یا جنکه درنو هېوادوالو بااحساسه وروڼو دغه یوه بله کورنۍ وه چې یتیمان وو دوی پلارجان نو وفات شوی ده
خورا بد وضعیت کې قرار لري. موږ ورته راغلو تر څو پورې د دوی سره هغه د ژمنیو خوراکي توکو مرسته وکړو چې دوی لپاره زموږ ورونو رالېږلي وو چې په هغوی کې هر څه څنګه دی کور کې مچۍ شته؟ چیوچي نشته؟ هېڅ هم نشته. ستا سترګې ولې سترګې خرابې دي؟ دغه هغه ماشوم و چې پښه او لاسونه یې څنګه وو شخ شوي دي. ګوره دا پښه او لاس یې شخ شوي دي او د دې د علاج لپاره هم زموږ ځینو هېوادوالو ژمنه راسره کړې وه چې پیسې به ترې لېږو، خو له بده مرغه تر اوسه پورې موږ ته نه دی رسېدلې. انشاءالله تعالی هغه به هم ورته راورسېږي او د دوی سره به یې څنګه کوو شریک کړو. دا واخله دا ویس ښه ګران. تاسو کور کې چی نشته؟ چی نشته؟ لکه چیوچي نو وړسته برایچ نه وړسته نه برشته هېڅ هم نشته. ښه هر څه مې درته راوړي. ښه اوړه مې هم درته راوړي دي، بوره مې هم درته راوړي ده، غوړي مې هم درته راوړي دي، موی مې هم درته راوړي دي، وریژې مې هم درته راوړي دي. چیز نشته مې درته راوړي. ښه خوشحالېږې؟ څومره خوشحالېږې؟ اچھا چې کومک کړی دی هغه ته څه پیغام لرې؟ څنګه دعا ورته کوې؟ خدای دې کور کې ثواب ورته کړي، خدای دې جنت یې ورکړي. ښه زموږ د خړ پر ماشومان انشاءالله تعالی. راځه تاسو زه څه وسپارم. راسه راسه راسه. چې خپل چکر ورسې نه کوې سلام علیکم. مننه درنو هېوادوالو به احساس ورونو تاسو زموږ سره همکاري کوئ او موږ هم ته داسې بېوزله او بېچاره ولس سره رسوو. لطفا زموږ سره همکاري وکړئ. له غرونو ټول څخه ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ سره د بېلابېلو هېوادونو څخه مرسته کوي. تر بیا چې زه جوهر او صدیقي راز زموږ ته اجازه راکوئ په پاک رب مو سپارو. پکتیا کې انشاءالله تعالی نورې توضیح هم لرو. زموږ سره پاتې شئ. سلام علیکم یا جنت